د قرآن کریم د 10 سپارې 9 سورت الطارق سورت دی. دغه سورت مکی یعنی د هجرت څخه مخکې نازل شوی دی. 19 آیات او یوه رکوع لري. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د الله جل جلاله چې ډیر زیات مهربان او پورا رحم کوونکی دی. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. قسم دی په اسمان او قسم دی په راتلونکي د شپې، او ته څه خبر کړي او پوه کړي چې چی شي دی راتلونکي د شپې. هغه ستوري دي چې ځلېدونکي دي. هیڅ یو نفس نسته چې نه وي پر هغه باندې یو ساتونکی چې ملائکه چې د تکلیفو او افتونو څخه حفاظت کوي، چې مراد ځینې هغه ملائکې چې د تکلیفو او افتو څخه د انسان حفاظت کوي. فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. نو ودې ګور انسان چې د څه شي څخه پیدا سوی دی، دی اصلا پیدا سوی دی د انسان د اوبو څخه، هغه اوبه چې غورځېدونکي دي او ټوپوهونکي دي، چې راوځي د مابین څخه د ملا د هډوکو د نارینهو او د سینو څخه د ښځو. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. بشک الله جل جلاله پر بیا را پیدا کولو او را ژوندي کولو د انسان قدرت او توان او طاقت لري. هغه ورځ چې ښکاره سي پټ رازونه، نو نه به وي دغه انسان ته هیڅ قوت او طاقت او نه هیڅوک کومک کوونکی دلره. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. او قسم دی په اسمان چې خاوند د باران اورولو دی، او قسم دی په مځکه چې خاوند د چاودېدلو ده، یعنی اوبه او نور نباتات ځنې راوځي. بېشکه دا قرآن کریم خامخا وینا ده بیلونکې د حق او د باطل، او نه دی دا قرآن عبث او بېځایه خبرې. بېشکه دی تدبیر کوي او جوړوي یو تدبیر، او الله جل جلاله وایي زه هم یو تدبیر کوم. نو مهلت او موقع ورکه کافرانو ته لږ موده او لږ وخت.